د تیر جمهوري نظام د سقوط په اړه د حمید کرزي جالبي او حیرانونکي څرګندونې. حمید کرزي تازه له یوې رسنۍ سره د کابل د سقوط د طالبانو د راتګ او همدارنګه د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په اړه ستر حقیقتونه افشا کړل. کرزي طالبانو ته ډیر ستر کار کړی. نوموړي ویلي چې طالبان ما پر پلازمینه کابل حاکم کړل. دا چې حمید کرزي څه ډول طالبان پر کابل حاکم کړل او د ولسمشر محمد اشرف غني په اړه یې څه ویلي، ویډیو وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه ګرانو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. کرزی وایي طالبان په زور کابل ته نه دي راغلي، ما بلنه ورکړې وه. د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي ویلي د طالبانو ته بلنه ورکړه چې په 13 اګست میاشت کې افغان پلازمینې کابل ته ننوځي او هلته د تاوتریخوالي او چورتالان مخنیوی وکړي او د خلکو امنیت وساتي. ښاغلي کرزي له اسوسییټډ پریس سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي طالب مشرانو ډاډ ورکړی و چې وسلوال به افغان پلازمینې ته نه داخلیږي. خو نوموړی وایي پرځول سوي ولسمشر محمد اشرف غني ناڅاپه او د اټکل خلاف له کابل ووت او ورسره یې ټول جګپوړي چارواکي هم لاړل. حمید کرزی وایي همدا لامل سو چې په افغان پلازمینه کې د حکومت اډانه او امنیتي ادارې فلج سوې او د پخپله طالبانو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ننوځي. یاد دې وي چې طالبانو د 13 اګست میاشتې پر 15مه نیټه پر کابل ولکه وکړه او دا مهال یې خپل حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړې. طالبانو هغه مهال په خپله هم ویلي وو چې پلازمینې ته د ننوتلو نیت یې نه درلود، خو ښار کې د ګډوډۍ او چورتالان مخنیوي لپاره یې دا ګام واخیست. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې له مشال پریس سره تر پایه مل یاست. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.